ایلن ماسک هغه هم له پخوا راهیسې په دې بیړه کې دی چې مریخ ته ولاړ شي، خو اوس یې هلته داسې څه پیدا کړي دي چې زه دا 100% یقیني ویلی شم چې ډېر ژر به خلک له یوې سایرې نه بلې سایرې ته سفر کوي. په 2008 کال کې ناسا یو فضایي وسیله چې فینکس لینډر نومېده مریخ ته واستول. دې وسیلې د مریخ له سطحې یو انځور ځمکې ته راولېږئ. په انځور کې یو کوچنی خندق ښکاري او که ته ښه ځیر سې نو هلته سپین شان لیدل کېږي. ساینسپوهانو وویل چې دا د یخ ټوټې دي، یعنې دا ښیي چې هلته اوبه په یخ حالت کې سته. بیا په 2012 کال کې بله فضایي وسیله چې کیوریاسټي روور نومېږي مریخ ته واستول شول. هغې هم یو انځور راولېږئ چې داسې ښکاري لکه هلته چې یو وخت اوبه بهېدلې وي، یعنې یوه وچه سوې د اوبو کټاره یا ځای. ساینسپوهانو له دې معلوماتو دا نتیجه واخیسته چې میلیونونه یا حتی میلیاردرونه کاله مخکې په مریخ کې د اوبو زیرمې موجودې وي، یعنې مریخ یوه وخت د اوبو سیاره وه. خو اوس په 2018 میلادي کال کې ناسا یو فضایي وسیله چې انسایټ لینډر نومېده مریخ ته واستول. په دې لینډر کې داسې وسایل لګول شوي وو چې د زلزلو څپې او حرکات اندازه کوي. دا وسیله سیسمومیټر نومېږي. وروسته ساینسپوهانو د همدې وسیلې پخواني ثبت شوي معلومات یا ډیټا یو ځل بیا وڅېړل او هغوی داسې غیر عادي حرکتونه یا بېساري زلزلې څپې وموندلې چې د معمولي زلزلو څخه یې بالکل فرق درلودی. د دې د تحقیق تحلیل لپاره دوی دا څپې د یو خاص جغرافیایي مډل له لارې وڅېړلې او وروسته یې چې څه ولیدل حیرانوونکي وو. هغوی وموندل چې د مریخ د سطحې لاندې شاوخوا 10 څخه تر 20 کیلومتره پورې ژور داسې درزونه یا بلاکونه شته چې پکښې د اوبو یوه لویه زیرمه ده یا حتی یو کوچنی سمندر. او دا اوبه دومره ډېرې دي چې د انسان اړتیاوې نه یوازې د لسو کلونو بلکې شاید د پیړیو لپاره هم پوره کولی شي. نو غوټې موټې مو ټولوئ په راتلونکي څو کلونو کې به دا 100% یقیني شي چې خلک به پر مریخ کالونۍ جوړوي.